ولی بل مسلمان د نازیت شي. رسول الله مبارک خود زناور اذیت منع کړو په اسلام کې. ته مسلمان یې، د مسلمان په کور کې پیدا یې، د مسلمان پلار د شانه، د مسلمان مور رحم ته تله، د مسلمان مور په غېږ کې د تربیت پیدا کړی دی، و بچیه بیا ولې دومره موزرې؟ دا نصیحت په تام دی او په مام دی. یوازې مولوي صاحب په څوک چې تا ته په مسجد کې نصیحت کوي هغه هم یا په چا ښه لګېدلی یا چا باندې بد لګېدلی. بچې خو زمونږ او ستاسو دي که نه؟ اولا حق زمونږ او ستاسو دی چې خپل بچي راټینګ کړو. موټروانان هم لیدلي دي ډریوران موټر کې ناست یو د فور سټیرینګ ووایي یوانې هسې مې ویرولې ته به داسې د تورې کار یې وکړه که نه؟ هسې مې ویرولې. اسلام کې خو دغه ویرول منع دي که نه؟ علامه ابن نجیم رحمه الله بحر الرائق په شرحه کې په کنز الدقایق شرحه کې بحر الرائق کې وایي که یو سړی راغی او په چا باندې په تیزۍ باندې زیری وکړو دی مړ شه، ایا دا سړی قاتل شمارلی کېږي که نه؟ بلکل قاتل شمارلی کېږي. ولې په سړیتوب نه راځې؟ یوه ورځ زمونږ او ستاسو د دروغو دپاره ټاکلی شوې ده، هغې کې ټول خلک یو بل ته دروغ وایي، په ټلیفون باندې وایي، میسجونه هم کوي. وروره صاحبه خوشحاله یم چې ما نن قوي دروغ ویلې نو د دروغ ورځې ټاکلې. اسلام هر وخت کې دروغ منع کړي. په دغه ورځ چې د څومره دروغونه ویل مسلمانه د دې پوښتنه به درنه الله تعالی کوي ولې دروغ وایې؟ رښتیا و څه نقصان درکړه چې دروغو ته دې لاس واچو؟ بیا خلک وایي هلکه دا بعضې خبرې وایي خیر دی کې دونه بحث نه وي پکار. هلکه نو ځان دې تباه و برباد کړو، ټوله ورځ دې په دروغو باندې تېره کړه، د دې پوښتنه به الله تعالی نه کوي. یعلمون ما تفعلون، الله فرمایي فرښتې مې درکړي په هغه کار پوهېږي چې تاسو یې کوئ. دا خو لیکي درپسې کړه، د دې جواب به ورکوي. جواب بل حدیث مبارک کې راځي، دا روایت د سنن ابي داود دی. یو سړی به دا وایي چې مولوي صاحب د موټر سره د څه کار دی، موټر سایکل سره د څه کار دی یا وغیره وغیره. رسول الله مبارک والته یوازې اوسپنه یاده کړې ده. رسول الله مبارک فرمایي قربان د رسول الله مبارک د علم نه الله ورته څه قوي علم ورکړی. رسول الله مبارک فرمایي لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، نه دی حلال مسلمان ته چې بل مسلمان وډار کړي، نه دی حلال یو مسلمان لره چې بل مسلمان وډار کړي، کدا په وینا وي، کدا قولا وي، کدا عملا وي، بل مسلمان باندې ویره، کدا په رښتیا باندې ویره، کدا په دروغ باندې ویره. د مسلمان ویره په هر وخت کې منع ده، په هر وخت کې. ما ته یو سړی راغلی، یو هلک راغی، وی پلار مې هېڅ په خبره باندې زمونږ پوهېږي نه، سل خبرې ورته کو دی جاړي. وی که ته ورته نصیحت وکړې لاړلو کور کې کېناستو کوټه کې، ولې حاجي صاحب جاړې ولې څه چل دی؟ بس وی ما ته خو معلومات نه و، بله ورځ نه مې یوه خبره اورېدلې ده، اوس جړا مې نه ودرېږي. مالې ولې؟ وی زما مورکۍ ناسته وه، مورکۍ مې او وی د هغې نظر کار نه کو. وی زه هغه وخت کې داسې 3 ماشومان الله را کړي وو. وی زمونږ یوه خور وه، هغه وی داسې لیونتوره غوندې وه، مغزو کې فرق و. وی زه راغلم، ما ورته ویل چې مولوي ما به 3 خبرې په زوره وکړلې. ما ته چې زویه ولې څه چل دی؟ ما ورته چې پلانکۍ خو ځان د چت نه راوغورځو.
او لاس او پښې بس یو لاس یې مات دی او دواړه پښې یې ماتې دي ویل چې وایي لور مې کوټې د چت نه پرېوتله وایي بېهوشه شوه شفخانې ته مې وړله روح یې ورکړه وایي ما ته دا معلومات نه خو ما ویل یوه خبره وه اوس مې وایي په دې باندې سر خلاص شوی او مولوي صاحب په دې ما ته مسله وکړه چې قاتل حسابېږي اوس څه وکړم علماء شورا ګروپ کې مخه کړی تاسو ته لیکونه څه وکړو وایي زه خو اوس په دې کې قاتل حسابېږم څه وکړم وایي زه د خپل مور قاتل یم یعنې ګیره سپینه شوه په دین خبر نه دی ولې که دا پوښتنه یې کړې وه او یو عالم سره ناست وی یو دینداره سړي سره ناست وی د یوې مسلې پوښتنه یې کړې وه په دې ټول ژوند کې ولې به دې قصې سره مخامخ کېده په دې ټول مسجد کې داسې سړی به پیدا نه کې الا ماشاء الله د سړی به پیدا نه کې چې هغه چې زه ساده یم یا په دین نه پوهېږم هر چا نه پوښتنه وکړه دی به وایي چې زه هوښیار یم موچي به یې موچي سیاست به ډزئ والله موچي صاحب دا سپلۍ جوړې که دغه ډېره ده خلکو سپلۍ بوټان خراب نه کې سیاست سره ستا څه او که نه هسې یو پوښتنه کوم یو عالم ټارګېټ کوي یو عالم ټارګېټ کوي وی دا مثال یو ویډیو ده د یو عالم یوه خبره ده یو مسله بیان کړې ده او هغه دې خلکو ته ولګه ورته چې دا مسله څنګه ده هر سړی به دا وایي دی داسې نه دی ویلی ښه وه دی چې داسې ویلی وی ښه وه دی صحیح خبره کړې دی غلطه کړې معنا دا چې صحیح کړې خو ته پوهېږي معنا دا چې غلطه کړې ده خو دی نه پوهېږي معنا چې داسې کړې وه د حکمت نه ته ډکې معنا چې داسې نه وه په کار دا سړی د حکمت نه خالي دی ټول ځان ته راغی هر سړی هغه ملنګ جان استاد وایي که نه چې ټاکۍ وایي چې خروار یم زه من د خردانو په قطار ورسېد سور لنډی نیغ نومې نامدار یم زه او د زمریانو برخه خوار ورسېد خر ځان ته وایي چې هوښیار یم زه خر ځان ته وایي چې هوښیار یم زه د افلاطون من ته روزګار ورسېد افسوس افسوس خون مې جګر عالمه تنګ شوم د دغسې ژوندون د لاسه هر سړی بسمن دی وروره عزتمند هر سړی باید د دین مقابله کې ځان کم عقل وګڼي چې دین پوهېږي زه نه پوهېږم مسله راغله مخې ته اوس په دې زه نه پوهېږم شریعت څه وایي زه به په هغې روان یم